وعلیکم السلام ورحمت الله. یو ورور پوښتنه کړې ده چې په ګروۍ باندې دکانونه نیول او یا پټي نیول یا همدارنګه نورې ځمکې نیول دا کار څنګه دی او دا به استعمالول؟ جواب دا دی چې ګروي دې ته ویل کېږي چې په عربي کې ورته رهن وایي. یو تن د بل چا نه پیسې په قرض باندې واخلي، هغه په دې باندې اعتماد نه کوي، نو د وثیقې او اعتماد دپاره دنه یو شی پکې ایثار کړي. ستا پټی به ما سره وي تر څو پورې چې زما قرض تا سره وي، یا ستا دکان به ما سره وي، ستا دا ګاډی به ما سره وي، نو دغې ته ویل کېږي رهن. بیا قانون دا دی چې دا پیسې خو ده د هغه نه قرض اخیستې دي، د پیسو استعمالول دا کولی شي، جایز ده. نبي علیه السلام د یهودي نه که وربشې په قرضو باندې اخیستې وي استعمال دپاره، لیکن دا کم دکان او دا کم پټی او یا دا کم ګاډی چې د هغه سره په تضمین کې ودرولی دی، وثیقه دې ته ویل کېږي او مرهونه، هغه سړی به د دې پټي او دکان او دې شي نه فایده نه اخلي. هغې دپاره پیدا اخیستل حرام او ناروا دي، او دا د قرض مقابل کې فایده اخیستل دي، او دا قانون دی. د حدیث نه معلومیږي کل قرض جر نفعا فهو ربا. هر قرض چې ځان ته فایده راکاږي دا سود دی. نو هغه کس په دې شي نه فایده نه اخلي، نه به د کور کې اوسېږي او نه به دغه دکان کې سودا چې نه به دا پټی کري. لیکن که دې نه فایده اخیستله دا به ځان باندې په روز نرخ باندې حسابوي. بعضې خلک داسې کار وکړي چې همدغه پټی یا دغه دکان ځان باندې حساب کړي، خو لیکن د 10,000 روپیو کرایه مستحق وي، لیکن دا په ځان په 2,000 حساب کړي، په 3,000 حساب کړي، هسې یو څو روپۍ ماتې کړي، موږ صرف سود نه ووځو، یو هیله غوندې جوړوي. نه، بلکې موږ ویل چې دغه شي استعمالول ناروا دي، ځکه دا تا سره په تور د امانت باندې پروت دی او د امانت شي استعمالول ناروا دي. لیکن که ته استعمالوې په دا به په ځان باندې په روز نرخ باندې حسابې. مثلا ستا چې هغې سره کم قرض پروت دی، هغه قرض به کمیږي د روز نرخ په اندازه باندې. مثلا پټي کې ته فصل کاري یا کور کې اوسېږي، نو دا کور کې د دې کور څومره کرایه مناسب ده، مثلا 15,000 روپۍ مناسب کرایه ده، هغې قرض کې 15,000 روپۍ کمیږي، یا به نغد کرایه 15,000 په ځان باندې ماتې د روز نرخ په اندازه باندې که ځان باندې قرض مات کی کرایه مات کی صحیح ده، او د هغې نه کمه ماتول دا به صحیح نه وي. السلام علیکم ورحمت الله.